نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست. دوستانو، د مخارجو د درسونو په ادامه سره راځو نن 14 مخرج ته. مخکنی درس مو 12 مخرج و، طا، دال او تا ورڅخه ادا کېدل، او اوسنی درس 14 مخرج دی، مخرج الضاء و ذال و ثا. یعنی د نننی مخرج چې 14 مخرج دی د هغه څخه ضا، ذال او ثا ادا کیږي، چې موږ او تاسو په پښتو کې ث ورته وایو. ث راځو مخرج وایو. هر کله چې رأس اللسان د ثنایه علیا غشو د سرو سره ومښلي، دلته ضا، ذال او ثا ادا کیږي. ګورئ دوستانو، ډیره ساده خبره ده. په 12 مخرج کې داسې و چې رأس اللسان د ثنایه علیا غشو د بیخو سره مښلي، خو صرف دلته فرق دا دی چې دلته رأس اللسان د ثنایه علیا غشو د سرو سره مښلي. دغه رأس اللسان د ثنایه علیا غشو، ثنایه علیا یعنی د پورته دوو غشو د لوړو دوو غشو د سرو سره چې رأس اللسان ومښلیږي، دلته ضا، ذال او ثا ادا کیږي. دوستانو راځو مشکې کوو. لومړی د ضا ده. ض، ضی، ضو، اض، اض، اض. بل ذال دی. ذ، ذی، ذو، اذ، اذ، اذ. په مثال کې الذي، الذي. الذي بیا نه وایو دوستانو چې د هغه څخه بیا ذا جوړیږي. ګورئ الذي چې ټول امر په قرآن کریم کې راغلی دا په ذال سره نوشته، نو موږ او تاسو یې په تلفظ کې داسې وایو الذي. که مو الذي وویلي نو ذال په ذا باندې واوړتي لهنجلي کېږي. ورپسې ثا ده. ث، ثي، ثو، اث، اث، اث. مثلا په مثال کې وایو مبثوث، مبثوث. که مو مبثوث ویلی دوستانو د ثا پر ځای به مو سین تلفظ کړي. د سین مخرج بیا جلا دی. اوس چې کله په قرآن کریم کې ثا راغلی وي نو موږ او تاسو یې څنګه ادا کوو؟ د ژبې سر د ثنایه علیا غشو د سرو سره مښلو. ګورئ دوستانو، په 12 مخرج کې موږ او تاسو د طا او د تا یعنی ت ترمنځ فرق داسې کوئ چې طا به مو ډک ویله او تا به مو تشه ویله. دلته په 14 مخرج کې د ضا او ذال ترمنځ فرق هم داسې کوو. ضا ډکه وایو او ذال تش وایو. ګورئ تاسې د ضا مخرج ته وګورئ دوستانو. د ضا د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ هم لوړتلو ته پورته کېږي. دا د صفت له وجې څخه پورته کېږي، نو په دې خاطر باندې ضا ډکه وایو. او د ذال د ادا کولو په وخت کې تاسو ژبې ته وګورئ دوستانو، ټوله ژبه یو رقم ده. لوړتلو ته میلان نه دی کړی. دلته وګورئ، دلته لوړتلو ته میلان کړی دی، پورته کېږي، د صفت له وجې پورته کېږي. نو دغه هم د صفت هم د مخرج د مخرج د لحاظه خو دا دی چې د ژبې سر د ثنایه علیا غشو سره سره جنګي او عیناً دا هم مایل کېږي، خو دا د صفت له وجې د ژبې بیخ لوړتلو ته پورته کېږي چې بیا موږ او تاسو صفتونه وایو چې هم اطباق صفت ورپکښې کېدي او هم استعلا. نو ضا ډکه وایو او ذال تش وایو. دا د ضا او د ذال ترمنځ فرق دی. ګورئ دوستانو، دوی خو په یوه مخرج کې ادا کېږي. کم حروف چې پرون مو دا خبره کړې وه چې کم حروف متحد فی المخرج وي، یعنی د یوه مخرج څخه ادا کېږي، هغه به موږ او تاسو د صفاتو په وجه باندې سره جلا کوو. هغه صفت یې دغه دی چې د استعلا او اطباق په وجه باندې ضا جلا سوله د ذال صفت څخه، د ذال د حرف څخه. دې حروف ته حروف لثویه ویل کېږي. لثه، لثه د لام په زیر د ثا په زور سره. لثه په عربي کې وری ته وایي. کله چې دا حروف موږ ادا کوو
د غاښو د سرو سره چې د ژبې سر جنګي نو دا وریو سره یې اندازه کمه وي. میلان د دوی دوه ترمنځ لږ وي، فاصله یې لنډه وي. دلته دا حروف ادا کیږي نو ځکه دوی ته حروف لسویه ویل کیږي. دوستانو په دغو حروف سره د قرآن کریم تلاوت ډېر ښایسته کیږي. په خاص ډول د حروف مخارج پر خوله باندې پر ژبه باندې پاخه کړل شي. لکه 12 مخرج چې تا او تا راغلي وه، دلته بیا ظا او ذال دي. فرقونه مې درته بیان کړله، هیله ده ورباندې وپوهېږئ. دوستانو که کوم پوښتنه یا سوال وي په درس کې، کولی سئ دغه د واتساپ شمېرې ته یې راواستوئ او یا هم په ویډیو کې د کمنټ له لارې راته اعلان کړئ. کوم ویډیو چې م پوسټ کړی وي، په هر ویډیو کې چې تاسو پوښتنه سوال ولرئ، د هغه ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله پر وخت به جواب کړل شي. او تجوید زده کړئ یوټیوب چینل ته مو ملګري او دوستان را دعوت کړئ، تر څو تاسو هم په دې صدقه جاریه کې را سره شریک واوسئ. د نن ورځې درس همدغه 14 مخرج و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.